كفى يا نفس ما كان، كفاك هوى وعصيانا، كفاك ففي الحشا صوت من الإشفاق نادانا. درنو لیدونکو، نصیر خیره بنسټ د هیواد د یتیمانو او بېوزله کورنیو سره د اقتصادي پروژو په لړ کې دا ځل د غزني ولایت ګیلان ولسوالۍ د لسو بېوزله کورنیو سره د دغه لس عدده زرنجونو مرسته کړې ده. دغه یوازې یو لس عدده زرنج نه دي، بلکې د دوی دپاره د دغه لسو کورنیو دپاره د اقتصادي پلوه یو نوې هیله، یو نوی ژوند پیل ده. د دې پروژو په پلي کولو سره به انشاءالله په هیواد کې ډیر مثبت بدلون راسي. خلکو ته به د اقتصادي پلوه د کار زمینه برابر سي او خلک به د خپل اولاد ته د حلال رزق د ګټلو یو ښه لاره پیدا کړي. نو موږ له ټولو درنو هیوادوالو او هغه مخورو اشخاصو څخه هیله کوو چې راځئ یو بل ته لاسونه ورکو، د هیواد د بېوزله یتیمانو کورنیو سره دې ته ورته نور اقتصادي مرستې وکړو، تر څو مو هیواد په خپل پښو ودرېږي او د اقتصاد له پلوه موږ یو ښه حالت ولرو. يلين الصخر إيمانا كأني صخرة، فمتى يلين الصخر إيمانا أرى آلام أمتنا كسقف الليل يغشانا، وأمضي مغضيا طرفي وراء النفس هيمانا. نسيت همومها فمتى أعيش الهم إنسانا، نسيت همومها فمتى أعيش الهم إنسانا. أيا نفسي خبا نفسي